ووټ چې دی دا چې ته چاله ورکې نو ته د خپل ملک د خزانې چابي بل چاله ورکې نو که ا غل ورکړه نو ملک لوټ شو او که ا ساز ورکړه نو ملک آباد شو. بل اهم خبره دا ده چې ووټ لکه موږ چې کشرانو ته وایو چې ووټ به موږ څنګه ورکو نو اول هغه پارټۍ ته وګورئ د ټولو نه اول موږ انسانان یو. آیا کومه پارټۍ کې چې موږ یو موږ ورله ووټ ورکوو هغې انسانان دي انساني چې کوم اقدار دي آپ هغه سړي کې شته که هغه ته سړی د سړي زوی نه ښکاري چا سره په سمه خوله خبرې نه کوي نو انسان نشه که نه نو اول دقه سوچ پکار دی. دویمه خبره دا ده چې موږ مسلمانان یو او د مسلمانان دا تمنا او دا یقین پکار دی چې داسې چاله ووټ ورکړي چې هغه په صحیح معنو اسلامي نظام راوستی شي. نو آیا چې دا موږ ته څوک اسلامي نظام راوستو کیسې کوي دوی په خپله مسلمانان دي سوچه مانو کې د مسلمانۍ هغه لارې دي فالو کوي که نه فالو کوي انسانیت هم نه فالو کېږي مسلماني هم نه فالو کېږي نو دغه دوه خو پاتې شو. بیا به موږ پارټي سی ته راشو. آیا دا سی والے چې دي او دوی د پښتون چغې وایي آیا دوی کې په خپله پښتو شته پښتو څه ته وایي په دې باندې اول خبره کوو. د پښتو د تعریف او د ډیفینیشن چې کوم دی دا موږ په خپله ځان نه جوړ کړی دی اخې خبرې مې راټولې کړي دي او پښتون ټکي هم ته جوړ کړی دی. موږ ورته وایو دا پت دی دا ښېګړه ده دا توره ده دا وفا ده او دا ننګ دی که نه. اوس که دا موږ پی چې ده دا پلیټیکو که نه او خین چې دی نو دا څه بله خرابي کو او د تې نه چې دی نو تهمت جوړ کو که نه او د وو نه بل څه جوړ کو د نون نه بل څه جوړ کو نو بیا به غلو. نو دا پښتون دا دومره پاک کړی موږ ولې دي د دې وجه دا وه چې زمونږ کوم مشرانو هغې کې دغه خصوصیات وو دغه خوبۍ پکې وي او د پښتنو لپاره دا یو تګلاره خوښه کړه چې یاره پښتون سبا یي نو چې ځان ته سوچه پښتون وایي نو هغه کې به پتي هغه کې به ښېګړی هغه کې به توری هغه کې به وفای او هغه کې به ننګي. بل صفت د پښتون چې دی د خان هغه خوشحال خان بابا کړی دی چې ګټل خورول بخل کا خان هغه چې ګټل خورول بخل کا خان هغه چې توره لري د تورې ځوان هغه. نو که چېرې یو سړي کې نه پښتو شته تی حجرې ته لړې او نلکې لځې اوبه څښې هغه په حجره کې میز نه و چې په ګیلاس کې جګ ګیلاس کې درته اوبه کېږي که د مېلمستیا پکې څه دغه نه و هغه صفت پکې د پښتنو نه و نو هغه پښتون نه شو. نو اول د خپلو خانانو ته وګورئ چې هغې کې دغه صفات شته که نه. بیا د تورې او د ننګ چې په حقه باندې دي ودرېدی شي او که نه د کمزوري مرسته کولی شي او که نه که تاسو خپل تاریخ وګورئ نو زموږ د کلیو کې به چې کوم غریبانان خلک وو او د چا په کنډلو کې به اوسېدل نو د هغې ودونه کوېدنې به هم دقه پښتنو کولو د هغې د کورونو نه به د هغې جینکۍ ودېدې او که هغې ته به چا په بدو سترګو کتل نو هغه پښتون به دغه ضمانت هم ورکو چې د هغه د حفاظت د هغه د عزت د هر څه به خیال هم سات. آیا دا موږ ته چې کوم امیدوار راوستی شوی دی په دغه کې دغه خصوصیات شته دغه خوبۍ پکې شته نو که دغه پکې نشته انسان هم نشو مسلمان هم نشو او پښتون هم نشو نو بیا به موږ ګورو چې آیا زما د کلي او د ولس دپاره خدای راټاکې نشو لوکلي خو آیا د ملک دپاره دی سم دی نو د ملک سمېده به په څه کېږي په اقتصاد کېږي او په قانون کېږي. آیا دا سړی د قانون قدر کوي دی چې په سړک باندې ګاډی چلی دی د بل خیال ساتي د ټرافیک د اصولو خیال ساتي. سیکنډلی دی غل دی او که امانتګر دی د ملک اقتصاد چې ته د غلو په لاس کې ورکړي نو د ملک دپاره هم نقصاني شو. لکه یو ساده خبره ده زموږ قام دی په دې باندې سوچ وکړي چې یو کور دی او هغې کې څلور پنځه وروڼه دي او هر یو ورور چې دی هغه نن یو شان موټر علي سبا بل شان موټر علي ځان له قسما قسم وسایل او آرایشونه پیدا کوي او دا کور دیوالونه پرېوځي دا کور وانېږي. د دې څه مطلب د دې مطلب دا دی چې دا د کور د مالکان غلي دي د کور تباہی شروع ده او د دې مزې سیوا کېږي. نو تاسو د خپل وطن د واکدارانو ته وګورئ
هغه مالدار شو، هغه بلینیر شو او ملک چې دی نو دا په قرضونو کې ډوب دی. نو آیا دا مونږ چې تر اوسه ووټ ورکړی دا ټیک خلکو له ورکړی دی؟ غلط هم ورکړی دی. او دا ځکه چې مونږ په رشته دارۍ په اثر و رسوخو او په کمکلۍ باندې د خپل ووټ استعمال کړی. او زما او ستا که مونږ څوک په زور نشو سمولی، په قانون باندې هم وس نشته، په عدالت باندې هم وس نشته، په ادارو باندې هم وس نشته، نو دا ووټ خو زمونږ هغه کم نه کم اختیار دی کنه. نو په کار دا دی چې زما قوم سبا ګیله کوي چې یاره د دا غلط وکړو د دا غلط وکړو، چې دی نن ځان د ګریوانه په خپله ونیسي او دا سوچ وکړي چې دا ووټ زه ورکوم نو دا زه ټیک ورکوم او که غلط ورکوم. نو که دی ځان نشي سمولی د دې مطلب دا دی چې دا قوم به په تنزلي دی به په ښکته رواني. نو په کار دا ده چې زمونږ دا نوی نسل چې خلک وایي چې 80% ووټ په دې را روان الیکشن کې د نوي نسل دی، نو چې دا په دقه سوچ ورکړي چې آیا دا سړی په کوم ایجنډا باندې راغلی دی، په کوم سوچ راغلی دی، د خبرو کې او د عمل کې څه مماثلت شته. په پښتو باندې ووټ غواړي په خپله پښتون نه دی، په اسلام باندې ووټ غواړي په خپله مسلماني پکې نشته، په انسانیت باندې ووټ غواړي په خپله انساني خصوصیات خوبۍ پکې نشته. نو دروغجن شو، نو دروغجن له ووټ نه دی پکار. نو پکار دا دی چې زمونږ دا نوی نسل، زمونږ مشران، زمونږ کشران په دې ښه په کلکه باندې سوچ وکړي او د قیامت په ورځ د ده د منتخب شده چې کوم امیدواران دي او دی چې کوم ظلم دی ملک سره کوي، د قیامت په ورځ به د دې ووټر ګریوان نیوي او د ده نه به تپوس کېږي. نو دی چې ووټ اچوي نو پکار دی چې دی د خدای نه ویریږي او خپل نسلونه را روان نسلونه نه تباه کوي او صحیح خلک منتخب